د مالیې وزارت د دولت له مهمو وزارتونو څخه دی چې د هیواد په اقتصاد کې مخکښ رول لوبوي. موږ د هر ډول غیر قانوني مالیاتو یا نورو مداخلو د مخنیوي لپاره په کلکه عمل کوو. په افغانستان کې د عامه مصارفو سیستم اصلاح په حال کې دی، خو د عامه مصارفو د هرې افغانۍ له مصرف څخه خپلو خلکو ته حد اکثر ګټه ترلاسه کړو. په پای کې د افغانستان د مالیې وزارت د ملي عوایدو د راټولولو، د بهرنیو مرستو د جلبولو، د مالي بودیجې د جوړولو، د تطبیقولو، د عامه مصارفو مدیریت او د هیواد د مهمو اقتصادي پالیسیو له لارښوونې مسؤلیت لري. موږ د مالیې وزارت مسؤلیت په داسې حال کې په غاړه واخیست چې د نړیوال بانک، آسیایي پراختیایي بانک، اروپایي اتحادیې او نورو بسپنه ورکوونکو هیوادونو ټولې پراختیایي مرستې چې د ملي بودیجې له 50 څخه زیات برخه یې پوره کوله په یوه وار بندې شوې. د خلکو مطالبات او قرضونه، د قراردادیانو معاشونه او قرضونو په شمول پر ځای پاته وه. بودیجه له کسر سره مخامخ وه او د عوایدو د راټولولو سیستم فلج شوی و. لسګونه او سلګونه نیمګړي پراختیایي پروژې په میراث راپاتې وې. د افغانستان خزانه تشه شوې وه. خو له تحول څخه وروسته د مالیې وزارت فعال ساتل د امارت له لومړیتوبونو څخه و. د خپلو مسلکي همکارانو په مرسته مو وکولای شول چې د وزارت اساسي فعالیتونه ژر تر ژره پیل کړو. دغه وزارت ډیر ژر په نظام کې د یوې فعالې او مسلکي ادارې په توګه خپل ځان وموند. له نیکه مرغه په هیواد کې مالي سیستمونه په بشپړه توګه او د پخوا په مقایسه په ښه توګه فعال شوي دي. د هیواد په ټوله ګمرکونو کې د عوایدو راټولولو مرکزي سیستم بیا فعال شو. په مستوفیتونو کې او د عوایدو په راټولونکو ادارو کې لازم اصلاحات تطبیق شول. اوس د ټولو ګمرکي او غیر ګمرکي عوایدو بهیر شفاف دی. د عامو مصارفو په برخه کې د تیرې ادارې لخوا د بودیجې د کمښت باوجود موږ وکولای شول چې د ستونزو په ښه توګه مدیریت کړو. لومړی ځل لپاره موږ د افغانستان له داخلي عوایدو څخه په استفادې سره یوه بشپړه خپلواکه بودیجه جوړه کړه. که څه هم دا بودیجه د حجم له پلوه کوچنۍ ده، موږ به هڅه وکړو چې په دې بودیجه کې خوندي او اړین شفافیت او مؤثریت رامنځته کړو. د بشردوستانه مرستو د راجلبولو لپاره مو د نړیوالو شریکانو او ملګرو ملتونو سره ښې اړیکې ټینګې شوې. د مالیې وزارت په سیمه ییزو اقتصادي، ډیپلوماتیک او د سیمې له هیوادونو سره د ګمرکي اسانتیاوو په رامنځته کولو کې فعال رول لوبولی دی. د مالیې وزارت د بندیزونو د اسانولو او په افغانستان کې د ځینو نړیوالو سازمانونو او مؤسسو د پراختیایي فعالیتونو د بیا پیلولو لپاره د متحده ایالاتو د خزانې وزارت د مجوزونو د خپرېدو لپاره له غرب سره په اقتصادي مذاکراتو کې رغنده رول ولوبوي. د مالیې وزارت په دې منطقي او مشروع دریځ ټینګار وکړ چې بشري مرستې کفایت نه کوي او پراختیایي مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. د یادونې وړ ده چې دا ټوله مسلکي کارکوونکو سره د ښو او باوري اړیکو پرته ناشونې ده. یو ځل بیا مو مسلکي کادرونو ساعتپوهانو خپلو دندو ته راوغوښتل او هغو ته مو په ورین تندي ښه راغلاست ووایه. کسبګرو، صنعتکارانو او سوداګرو سره څو ناستې وکړې. د دوی ستونزې مو واورېدلې او د دوی ستونزو او وړاندیزونو ته مو د حل لپاره معاملي او اغیزمنې حل لارې ولټولې.